د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود څرګنده کړه که طالبان وغواړي نو موږ به سوله وکړو. احمد مسعود ویل له طالبانو مې غوښتنه دا ده چې باید موږ سوله ییزه خبرې ترسره کړو، که نه دغسې ډول کارونه به موږ لا ورخطا او خطرناک پړاو ته به مو واوړوي. د خرابات ټي وي چینل درنولیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود څرګنده کړه چې که طالبان تګلاره بدله شي او د خبرو او د سیاسي بهیر لاره خپله کړي نو د جګړې پر ځای به سولې ته ترجیح ورکړي. هغه ویل اوسنۍ جګړه یې پر موږ تحمیل شوې وه، طالبان زموږ په مخ کې بله لار نه ده ساتلې. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د منځګړیتوب د هڅو یادونه وکړه او ویل د یو شمېر دیني عالمانو په ګډون ډېر بهرنیو ګوندونو د هیواد د ستونزو د هوارۍ لپاره منځګړیتوب کړی، خو طالبانو دا ټولې هڅې رد کړې دي او برید یې غندلی دی. هغه ویل موږ له خپل ځان او خاورې څخه دفاع کوو او نه پر چا برید کړی او نه مو سرغړونه کړې ده. مسعود وویل چې د طالبانو له محاصرې او فشار سره په پنجشیر کې مقاومت ځواکونه نه یوازې دا چې د افغانستان د سخت ژمي کابو کړی، بلکې د دې ډلې د پراخو بریدونو د شنډولو او نورو ولایتونو ته هم د مقاومت پراخولو توان لري. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وویل د مقاومت اصلي موخه د داسې اسلامي حکومت رامنځته کول دي چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ولري، خو طالبان ویلي موږ په اسلام او په هر څه برابر حکومت مو جوړ کړی دی، ټولو ته پکې حقونه ورکول شوي دي. د خرابات ټي وي چینل درنولیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.